د معدې د تیزابو د له منځه وړلو لپاره 10 کورني درمل. لکه څنګه چې ګورو زموږ ګڼ شمېر هیوادوال د معدې د تیزابو یا ریفلکس او د معدې اچ پالوري ناروغیو څخه په تکلیف دي او په زیاتو ډاکټرانو د دې لپاره ګرځي چې د معدې د دغو ناروغیو تداوی وکړي. اما سربېره پر دې چې رنګارنګ کیمیاوي درمل کاروي بیا هم ناراضه دي. موږ دلته هغه 10 کلمه کورني دارو چې پرته له جانبي عوارض او اقتصادي مصارفو ستاسو دا ستونزه حلوي د مشهورو نړیوالو متخصصو ډاکټرانو له قوله درته وړاندې کوو. هیله ده چې په منظمه توګه ترې ګټه پورته کړئ او ناروغي مو ورسره له منځه لاړه شي. لومړی د کشمالیو پاڼې. په کشمالیو کې په طبي ډول د پړسوب د کمولو او آرامونکو ماده ده چې په کم وخت کې د معدې د تیزابو د له منځه وړلو جوګه کیږي. کچېرې د کشمالیو 3 یا 4 پاڼې په یو ګیلاس اوبو کې وجوشول شي او لږ دمې وروسته وڅښل شي، په معده کې به د تیزابو د کمښت احساس وکړي. دا چاره باید څو پرلپسې ورځې تکرار شي. دوهم، بادیان. د متخصص ډاکټر انشویل جیپارت په وینا هغه ناروغان چې د معدې له تیزابو شکایت لري دوی د له ډوډۍ څخه وروسته کم اندازه بادیان په خوله کې وژوي او اوبه دې ورته تیرې کړي. د بادیانو ذایقه د معدې د تیزابو د زیاتوالي مخنیوی کوي. د تغذیه یو بل متخصص ډاکټر شلپا اروړا وايي د بادیانو چای د معدې د تیزابو د مخنیوي او همدارنګه د بادیانو غوړ د خوړو په هضمولو کې له معدې سره زیاته مرسته کوي او بل اخره د معدې د تیزابو د کمیدو لامل کیږي. دریم، زیړ لرګی یا دارچینی. دغه د ګڼ شمېر ګټو لرونکي طبي بوټي د معدې د تیزابو ضد دی. د غذایی موادو د هضم او د خوړو څخه د ویټامینونو په اخیستلو کې هم له معدې سره مرسته کوي. د زیړ لرګي یا دارچینی له چای او په خوړو کې کارول د معدې د روغتیا او د اسیدونو د نورمال کولو غټه سرچینه ګڼل شوی. څلورم، شړومبې یا د مستو محلول. آیا په دې پوهیدئ چې شړومبې د آیوروډا یا هندي دودیز طب کې د بدن او ذهن لپاره د ګټورو خوړو برخه ګڼل شوی؟ نو کچېرې بیا ځلې د سختو غذایی موادو له خوړلو وروسته مو د معدې تیزاب زیات شول او د درد احساس مو وکړ، له کیمیاوي دواګانو څخه تیر شئ او پر ځای یې بې له ځنډه یو ګیلاس شړومبې وڅښئ. شړومبې یا مستې د لاکتیک اسید درلودونکي دي چې د معدې اسید نورمال حالت ته بیایي. کچېرې غواړئ نور هم لدې چارې ښه ګټه پورته کړئ نو د تورو مرچو کم اندازه پودر او د کشنیزو څو پاڼې هم وړې وړې او د مستو په محلول کې یې ورګډې کړئ او بیا یې وڅښئ. پنځم، ګوړه. د هند د نوي ډیلی د فورټس روغتون مشهور ډاکټر منوج کې اهوجا وايي ګوړه د مګنیزیم د درلودلو له کبله د کولمو د قوي ساتلو سربېره د خوړو په هضمولو کې له معدې سره ډیره مرسته کوي. ډاکټر منوج کې اهوجا له همدې عمله سپارښتنه کوي چې له خوړو وروسته یو اندازه ګوړه هم وخورئ ترڅو یې له ګټې برخمن شئ. د طب متخصصین ډاکټران وايي سره له دې چې ګوړه د معدې د تیزابو د کمولو د جدارونو د قوي ساتلو لپاره ګټوره ماده ده. په همدې سلسله نورې ګڼ شمېر فائدې هم لري. دوی وايي په ګرمو سیمو کې او د اوړي په موسم کې د ګوړې محلول یعنی د ګوړې شربت له ګرمۍ او جلوهنې څخه د انسان بدن ژغوري او د بدن په روغتیا کې ورسره بشپړه مرسته کوي. شپږم، لونګ. د چین د دودیز طب په تیرو تاریخونو کې لونګ د پړسوب د ژر له منځه وړلو ضد مهم درمل وو. لونګ په طبي ډول د پړسوب د له منځه وړلو خاصیت لري. نو په همدې ترتیب د معدې د ګازو د ژر ختمولو لپاره غوره دوا ده. د هغو غذایی موادو چې په طبي توګه په معده کې د ګازو د جوړېدو باعث کیږي لکه لوبیا، نخود، دال او داسې نور. تاسو کولای شئ د لونګ څو دانې پکې ورسره پخې کړئ. له لونګ خوړلو سره به له یو پله به ستاسې د خولې بدبويي چې د معدې د پړسوب او تیزابو په واسطه پیدا کیږي له منځه لاړ شي او له بلې خوا به مو له معدې سره د تیزابو په کمولو کې خورا مرسته وکړي. اووم، شنه زیره. د شنې زیرې دانې په فوق العاده توګه د معدې د تیزابو د کمولو لپاره مناسبه دوا ده چې له معدې سره د خوړو په هضمولو کې د مرستې سربېره د معدې اسید یا تیزاب نورمالوي. د زیرې یو اندازه په ورځني ډول له خوړو سره ګډ وخورئ. دا چاره به مو په کم وخت کې د معدې درد له منځه ویسي. اتم، زنجبیل یا هم ادرک.
په یوناني طب کې د ډیرو پخوا زمانو څخه زنجبیل یا ادرک د ګڼ شمېر ناروغیو لپاره کارول کېده. پخوانیو خلکو به سربیره پر دې چې ادرک د معدې د اسیدو د کنټرول لپاره کاروه، د کولمو درد لپاره یې هم ترې ګټه اخیستله. لکه څنګه چې ادرک ساید افیکټس یا جانبي عوارض زیات نه لري، که په ورځني ژوند کې ترې ګټه پورته شي، ورسره د معدې د تیزابو میزان هم راښکته او بل اخیره بل منځ لاړ شي. خو کچېرې له اندازې زیات وکارول شي، بیرته د معدې د درد او تیزابو د پیدا کېدلو سبب هم کیږي. نه باید زیات استعمال شي. نه هم سړې یا یخې شیدې. سړې شیدې د کلسیمو په درلودلو سره د معدې د تیزابو د زیات تولید مخنیوی کوي. هڅه وکړئ چې د بېغوړه شیدو څخه استفاده وکړئ، ځکه چې غوړ لرونکي شیدې د ریفلاکس یا اسیدو سرعت زیاتوي، چې په همدې سبب بیرته د معدې د سوځېدو باعث کیږي. د تغذیه متخصص ډاکټر انشول جیپارت وایي کله مو هم چې د معدې د سوزش یا سوځېدو احساس وکړ، به لزنده یو ګلاس سړې او به غوړه شیدې وڅښئ. دا به مو ډیر ژر د معدې سوزش له منځه ویسي. لسم، مستې یا ماسته. لبنیات هم د ځینو ګټورو نباتاتو په شان د ریفلاکس د کنټرولولو لپاره ګټوره منبع ګڼل کیږي. هغه ناروغان چې تیزابي معده یا ریفلاکس لري کولای شي چې د معدې د سوزش په وخت کې له ساده مستو ګټه پورته کړي. کچېرې غواړي مستې خوږې کړي، لږ اندازه شهد یا عسل دې پکې اضافه کړي او بیا دې مخوري. له دې چارې سره به په لنډه موده کې د معدې د سوزش د آرامېدو احساس وکړي.